برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. نهمه برخه، نوې ټکنالوژي او پټ ځواک. د برمودا دننه چې د کوم راښکون ځواک یادونه جان کرسټیوي کړې ده، په برمودا مثلث کې د دې ځواک شتون نږدې د ټولو نظرونو درلودونکي ساینس پوهان مني. ښه که دا نظریه ومنو چې په دې سیمه کې داسې راښکون شته چې لویې بیړۍ او له هغې پورته فضا کې الوتونکې الوتکې د ځان دننه راکاږي، نو بیا هم یوه پوښتنه پاتې کېږي، او هغه دا چې دا راښکون منظم دی که غیر منظم؟ یعنې هغه څوک کنټرولوي یا د چا په کنټرول کې نه دی؟ که غیر منظم وي نو د دې سیمې له پاسه شته سپوږمکۍ باید جام شي، ځکه د دومرې لوی مقناطیسي میدان له پاسه باید سپوږمکۍ کار ونه کړي. د دې سیمې د پاسه سلګونه سپوږمکۍ کار کوي او هېڅکله هم په هغې کې د ورانۍ خبر نه دی ترلاسه شوی. البته داسې شوي دي چې سپوږمکۍ د ځینو پیښو په وخت کې د هغه ځای انځورونه اخیستي، مګر انځورونه صاف وه. نو زما د کمپیوټر انجینرانو ورونو، د خپل کمپیوټر په هارډ ډیسک ډیر باور مه کوئ. داسې ونه شي چې تاسې خپل ټول معلومات په دې کې واچوئ، بېغمه شئ او بیا کله د اړتیا په صورت کې خپل کمپیوټر پرانیزئ نو په ښیښه د وینډوز پر ځای ځلیدونکی ستوری ووینئ. خپل ټول معلومات په قلم ولیکئ تر څو د سبا له پښیمانتیا وژغورل شئ. په همدې اساس د ورجینیا لانګ وډ کالج د طبیعت پوه پروفیسر واین مسجن وایي، که د یو مقناطیسي عمل کړۍ په 800 میله لوړوالي کې د سپوږمکۍ ثبت پاک کړي، نو هغه به خامخا په خلا کې د سیارې په صفر کې خنډ رامنځته کړي. دومره ځواکمنه مقناطیسي عمل کړۍ هره سیاره د هغې په مدار د سرچپه ګرځولو وړتیا لري. مګر داسې نه کیږي، نو دا خبره د داسې نامعلوم او له رازه ډک ځواک په لور اشاره کوي چې موږ ترې بالکل ناخبره یو. دویمه خبره دا ده چې که دا پیښې د مقناطیسي راښکون له امله کیږي، نو باید له هغې سیمه هره تېرېدونکې بیړۍ او الوتکه ورکه شوې وای، په داسې حال کې چې پیښې په ځانګړو وختونو کې رامنځته کیږي. که تاسې هم د دې خبرې په منلو کې زړه نازړه والی احساسوئ، نو دا پیښه څنګه تشریح کوئ؟ د سلیسټ په نوم بیړۍ د 1972 میلادي په لومړیو وختونو کې پرته له کومې تخنیکي ستونزې ناڅاپه ورکه شوه. د ورکېدو ځای یې لټ په لټ کړ، مګر بې ګټې. څو میاشتې وروسته دا بیړۍ په سمندر کې راښکاره شوه. همداسې پیښې د لادهاما په نوم بیړۍ سره شوې وې. اوس تاسې بیا یاد نظریات ولولئ او وګورئ چې کومه نظریه دا پیښه تشریح کولی شي. فکر وکئ که بیړۍ د سخت طوفان له امله ورکه شوې وه یا مقناطیسي راښکونه د سمندر دننه کش کړې وه، نو باید هېڅکله نه وای پیدا شوې. په داسې حال کې چې بیړۍ بالکل روغه جوړه وه، ټولې آلې یې چالانې وې، انجن یې روغ و، تیل یې په پوره اندازه وه. که تاسې ووایئ چې کیدای شي دا سمندري غلو تښتولي وي، نو بیا یې د کپټان په المارۍ کې شته قیمتي ګاڼې او کاغذونه ولې له ځانه سره نه دي وړي؟ دا څه ډول غله وه چې خلک یې له ځانه سره یوړل او هېڅکله یې د تاوان د ترلاسه کولو لپاره له چا سره اړیکه ټینګه نه کړه؟ له دې هم د ډېرې حیرانتیا خبره دا ده چې تر څو میاشتو د اوبو دننه پاتې کېدو وروسته هم دا بیړۍ په سم حالت کې د اوبو سر ته څنګه راغله؟ که دا راښکون غیر منظم وي، نو له فضا نه سمندر ته د الوتکو رالوېدل ولې چا ونه لیدل؟ پیلوټ خپل مرکز ته ولې د ستونزو پیغام ونه لیږلو؟ د هیڅ الوتکې پاتې شونې پیدا نه شوه. بیا کله مسافر ورک او بیړۍ ساحل ته، او کله بیړۍ ورکه مسافر ساحل ته ورسېدل. یوه مهمه خبره هم دا ده، باید په یاد وساتل شي چې په برمودا مثلث او شیطاني سمندر ډېرو ورکو شوو بار وړونکو بیړیو کې نظامي وسایل یا خام مواد بار وه. همدارنګه کوم کسان چې تښتول شوي، هغوی هم په خپل مسلک کې پوه خلک وه. نو زموږ سره له دې خبرو منلو پرته بله چاره نشته چې په دې سیمه کې یو پټ ځواک دی چې دا مقناطیسي راښکون په منظم شکل کاروي او پرې مکمل واک لري. هغه څوک دی؟ د راښکون ځواک دومره منظم کاروونکی څوک دی؟ هغه کوم ځواک دی چې دا یې دومره اغېزناکه کړی؟ هغه څوک دی چې دا یې دومره اغېزناک کړی؟ د نوو الوتکو نوې ټکنالوژي جام کولی شي او د دې سیمې له پاسه سپوږمکۍ چې د دې سیمې د انځورونو اخیستو هڅه کوي او انځورونه یې اخیستي، مګر کمرې یې بندولی شي. یعنې په برمودا مثلث کې شته پټ ځواک د دومره نوې ټکنالوژۍ خاوند دی چې د نړۍ د عصري سپوږمکیو او د هغوی د کمرو فلمونه له زرګونو کیلومترو لرې د پاکولو وړتیا لري. همدا نیوکه په برمودا مثلث څېړونکي پروفیسور هیرودایل ډیوس په خپله لیکنه کې کړې چې عنوان یې دی د راښکون ټکانونه یا کشش یقیني دی، خو دا له کومه راځي؟ نو آیا زموږ د دې معلومې نړۍ او شته ساینس پوهانو پرته هم د دې نړۍ کوم پټ ځواک په ساینس او ټکنالوژۍ کې ډېر وړاندې تللی دی؟
2 یا 300 کاله وړاندې او یا هغه ځواک د برمودا مثلث کې د سمندر دننه دی؟ آیا د راښکون ځواک څخه الوتونکي وسایل چمتو شوي دي؟